السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. ډیرو قدرمنو حاضرینو، د اسلامي امارت د مختلفو وزارتونو، ادارو، مشرانو، استادانو، ترسنو استازو، نن د افغانستان د ولس لپاره، د افغانستان د ځوانانو لپاره او د اسلامي امارت لپاره د نهایي خوشحالۍ ورځ ده. نن هغه ورځ ده چې زموږ د ولس ځوانانو 12 کاله په علمي ډګر کې مزل کړي او د دې نه وروسته بیا هم متعهد دي چې لوړې زده کړې حاصلې کړي، خپل ځان قیمتي کړي او په ټولنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. که موږ د دنیا مترقي هیوادونو ته وګورو چې د هغوی د ترقۍ اساس او بنیاد څه شی دی؟ اساس او بنیاد دوه شیان دي. یو علم دی چې هغوی علم ته متعهد دي او د علم کمال حاصلوي، او دویم ور شخصیتونه مناسبو ځایونو ته معرفي کیږي. په بل تعبیر باندې موږ ویلی شو چې هغوی خپل ځوانانو ته متوجه دي چې دغه ځوانان د علم په زیور باندې څنګه سنبال شي او دغه ځوانانو په توسط باندې دغه ملک څنګه خودکفا وګرځي او د نورو ملکونو سره همسیال وګرځي او د منطقې په کچه باندې، د سیمې په کچه باندې، د نړۍ په کچه باندې څنګه دغه ټولنه، دغه هیواد موثریت پیدا کړي. عصري علوم هغې ته ژمن دي چې زموږ ځوانان څنګه په عصري علومو کې پیشرفت پیدا کړي. زموږ افغاني ټولنه چې تقریبا 45 کاله د مظلومیت نه راتېره شوه، راووته، د محرومیت نه راووته او ډېر تکلیفونه د ولس وګالله. د هغې بنیادي دغه دوه وجې وي چې زموږ د ولس د ځوانانو سره هغه پوهه او هغه علم نه و، دومره ورته نه و متوجه، دومره ورته نه و متعهد لکه څومره چې وړاندې هیوادونه ورته متعهد دي. په عصري علومو کې موږ ډېر شاته پاتې وو، لکه څنګه چې په نورو مترقي هیوادونو کې د خپل ولس لپاره یو مترقي ټولنه همدغه ځوانان تیاروي، یو مترقي ژوند تیاروي، یو آرام او خوشحاله زندگی تیاری د ولس لپاره. زموږ د ولس ځوانان په دې باندې ونه توانېدل. زموږ علمي قشر علم د دنیا د حصول او د شخصي مصلحت او د شخصي فایدو یو آله او ذریعه وګرځوله. دا یو ډېر لوی فرق دی. دنیا کې خلک چې پوهنتون ته راځي، مکتب ته راځي، لیسې ته راځي، نو حرص، شوق، ارزو او تعهد یې دا وي چې زه به د علم کمال حاصلوم او بیا به د هغې نه وروسته د ټولنې خدمت کوم. که مترقي هیوادونو کې یو ځوان ته یو څوک ډګري ورکړه، سند ورکړه، ډیپلوم ورکړه، شته دا واله هغه انجینر نه دی او ته د انجینرۍ ډیپلوم ورکړې، هغه ډاکټر نه دی او ته د ډاکټرۍ ډیپلوم ورکړې، تا نه قبول. زه په ډیپلوم باندې څه کوم؟
زه باید د انجینرۍ علم حاصل کړم، زه د ډاکټرۍ علم حاصل کړم. لیکن زموږ په افغانستان کې بیا د ځوان نسل سره دغه فکره ده چې زه ډیپلوم څنګه حاصل کړم. نو که هغه په پیسو وي، هغه که په رشوت باندې وي، هغه که په سفارش باندې وي، کوشش تا دی چې ډاکټر بنئ، خو کوشش به کوي چې د ډاکټرۍ ډیپلوم حاصل. انجینر بنئ، خو کوشش به کوي د انجینرۍ ډیپلوم حاصل. دا 4 کاله تقریبا د اسلامي امارت وشو. د جمهوریت په دوران کې چې کم جعلي ډیپلومونه ورکړل شوي دي، هغه زرګونه ځوانان نن ډیپلومونه په لاس باندې لري. 1 ځل ناکام، 2 ځل ناکام، 3 ځل ناکام، 4 ځل ناکام، 5 ځل ناکام، چانه هم چل نه ورځي. موږ ورسره پریشان دي. په مجموع کې دا مهمه ده چې زموږ ځوانان دغه فکره بدله کړي چې باید زه کمال د علم حاصل کړم. که کمال د علم د تاسو سره او خطبه په ډاکټرۍ میدان کې موزلېږي، د انجینرۍ په میدان کې به موزلېږي، ځان بدم قیمتي شي، خژوند بم د ځان لپاره برابر کړي، د ټولنې او د ملت خدمت به وکړي شي. او که تاسو سره کمال د علم نه وي، یوازې ډیپلوم در سره، د ډیپلوم په وجود باندې ستا بدن نه قیمتي کېږي. ته په ټولنه کې نشي مطرح کېدی، ته د ټولنې خدمت نشي کولی. دویم دا چې زموږ ځوانانو ته پردي افکار او پردي نظریات را ورسېدل. ځوانان زموږ او ستاسو په اختیار کې نه. نن په دنیا کې مقابله په دغه 2 شیانو باندې د عصري علوم او ځوانان. کوشش تا روان دی چې ځوان نسل ته کوم فکر ورسي. د دنیا موثر طاقتونه هغوی کوشش کوي چې په دنیا کې په هر ځای کې چې ځوانان دي د دوی فکر ورته ورسي. افغانستان یو اسلامي هیواد دی او 2 قسمه تعلیمي ادارو ته ضرورت لري. یو هغه چې داسې ځوانان وروزي چې زموږ د ولس دینی ضرورتونه پوره کړي شي. الله تعالی انسانان د عبادت لپاره پیدا کړي دي، مسلمانانو ته د عبادت طریقې وښودي شي. زموږ د دینی مدارسو د فارغانو لویه ذمه داري دا ده چې مسلمانانو ته د عبادت طریقې وښایي چې موږ الله د عبادت لپاره پیدا کړي. دویم قسم تعلیمي ادارې چې هغه مکتب دی، لیسه او پوهنتون دی، دا دغه مسلمان دپاره چې الله د عبادت لپاره پیدا کړی، یو ښکلی، یو مطمئن، یو خوشحاله ماحول تیاری. ستا دینی دنیوي ضرورت په پوره چې ستا په ټولنه کې ځوانان په عصري علومو باندې سنبالي، ستا د طب ضرورت په پوره، ستا د خوراک ضرورت په پوره، ستا د ژوند د هرې برخې ضرورت په پوره، ستا د امنیت ضرورت په پوره. د دې نه به ته خلاص چې یو جابر به راځي زما سرحدات به تهدیدوي، یو جابر به راځي په سرحداتو به راوړي، یو جابر به راځي او ما نه به وطن نیسي. د دې نه به ته مطمئن. نو که مسلمان د الله عبادت او بندگی کوي په هر ډګر کې دی مطمئن دی. ستا دینی عقیده، ستا دینی فکر، ستا دینی شخصیتونه، ستا دینی مرکزونه دا به ټول محفوظ وي. که تاسو وګورئ د 20 کلنه دوره کې زموږ او ستاسو دینی شخصیتونه محفوظ نه وو، دینی مرکزونه محفوظ نه وو، زموږ سرحدات محفوظ نه وو، زموږ ولس محفوظ نه وو. دا اوس اسلامي امارت راغی، زموږ دینی مرکزونه الحمدلله محفوظ، دینی شخصیتونه محفوظ، دینی مراکز محفوظ. د دې پوهنتونونو د ځوانانو لوی خدمت دا و چې مسلمان ته یو مطمئنه، یو قیمتي ماحول تیاری، چې مسلمان باید هیڅ قسمه تشویش ونه لري. مسلمان د نورو قومونو نه باید کم نه وي. مسلمانانو یو ډېر ښکلی تاریخ تیر شوی، په ټول تاریخ کې مسلمان بل چاته لاس نه دی نیولی. لیکن نن چې مسلمان همت پرېښودو، عصري علومو ته یې شا کړه، د نورو افکارو ته را نقل شو، نن دی محتاج دی بل چاته.
الحمدلله 1405 کال د دواړو قسمه ادارو چې زموږ دینی مدارس دي دارالعلومونه دي او لیسی دي د هغوی فارغانو همت کړی خواري ایستلې ده امتحان ته راوړاندې شوي دي د ازموینو د عمومي ادارې یو ډېر ذمهداري ده چې هغه خدمت چې معارف وزارت کړي د امتحان نه بعد دغه امانت عالی تحصیلاتو ته وسپارلی شي په دې دوران کې د ازموینو د ادارې ډېر لویه ذمهداري جوړیږي زموږ د ټولنې ستونزې مشکلات ډېر دي دنیا کې که تاسو وګورئ دا یو معمول دی چې هر حاکم نظام ولس ته دا اعتماد او باور ورکړي چې تاسو چې د خپلو بچو سره کم تکلیف وباسئ موږ د هغې قدر کوو ځوانانو ته دا باور ورکړي چې ځوانه ته چې کم تکلیف وباسئ زحمت وباسئ د تعلیم په ډګر کې د تحصیل په ډګر کې زه ستا د تحصیل او د تعلیم د زحمت قدردانی کوم شفافه پروسه وي عدل وي زیاتې به پکې نه شل کلنه دوره تاسو لیدلې وه هغې کې څومره مشکلات کله چې اسلامي امارت راغی لکه څرنګه چې په نورو ادارو کې توجه زیاته شوه چې کوم فساداتو پکې هغه ختم شو سهولتونه پکې مخې ته راغله دارنګې په خپل نوبت سره د ازموینو عمومي ادارې هم کوشش وکړه چې څنګه زموږ ځوانانو ته سهولتونه پیدا شي څنګه تشویق شي څنګه د امتحان روب کم شي وړاندې به ډېر زیات روب و ځوانان به 3 کاله 4 کاله د مدرسې کورسونه وي مایوسۍ کچه به ډېره وه مظاهرې به وي خودکشیانې به مخې ته راغلې والدینو به ورته ویل چې دا ځل که ناکام شو نو پرېږدي نه په کور کې موږ الحمدلله ډېره خواري وکړه چې ځوانانو ته سهولتونه مخې ته راشي هغه روب او ویر او تشویش ورسره دی ختم شي په هغې کې موږ یو قدم دا اوچت کړ چې دوی دپاره موږ تربیتي پروګرامونه تیار کړ چې دغه امتحان چې په کومه پروسه او ترتیب باندې اغوښتی شي دې سره بلد شي دا الحمدلله یو سهولت یو باخه دي ځوانانو ته اطمینان یو باخه دویم مخکې بعد 2.5 ساعته ټیم و کله به ځوان باندې ټیم کم شو 160 سوالونه دي وخت تخلیق موږ دا 2.5 ساعته په 4 ساعتونو ورته بدل کړو او په باندې ځوانان شاهدان دي چې داسې او وخت هم راغلی دی چې ضرورت پیدا شوی دی 4 ساعتونه افاته موږ حوصله کړې دي ځوان سره دا مرته نه دي ویلي چې یوازې دغه 4 ساعته دي او بس تر څو چې د ضرورت پوره شوی نه تر هغې پورې استادانو سره ناست دویم مخکې به چې دوی پرما اخیسته نو تکلیف به یې کول او مرکز ته به راته پرمه به یې اخیسته اوس هم ورته دا سهولت برابر کړه چې آنلاین طریقې سره چې په کوم ځای کې که یو پرما راخلي او که 100 پرمې راخلي ښه مطمئنه یې ډکه کړه او مرکز ته یې راوړه چې کوم ځای کې پرمې جمع کېږي وړاندې به دا پوښتنې چې جوړېدې نه د استادانو د تخصص لحاظ پکې نه و او یوازې په دري به جوړېدې بیا به ترجمه کېدې اوس موږ ترتیب دا دی چې د هر بخش متخصص استاد به راځي او دغه بخش پوښتنې به جوړي متخصص استاد د ترجمې تصور هم ختم د پښتو پوښتنې به پښتو استاد جوړي د دري پوښتنې به د دري استاد جوړي دا قسمه د نظارت استادان ورته کینولي چې دغه پوښتنه چې د استاد جوړه کړه تاسو وګورئ چې دا مناسب ده او که مناسب نه ده که مناسب نه وي د استاد سره خبره وکړئ وړاندې زموږ ډېر ځوانان به په بهر هیوادونو د هجرت په دیار کې بې شپې تېرولې د انګلیسي سره به بلد وو د پښتو د فارسي سره بلد نو زموږ د بانک پوښتنې چې د بانک پوښتنې په 2 ژبو باندې وي پښتو او دري باندې
موږ دا دوه نړیوالې ژبې پکې داخل کړي چې هغه ځوانان چې مهاجرین دي او بهر یو وخت تیر کړی او راځي په کانکور کې برخه اخلي د پښتو سره آشنایي نه لري د دري سره آشنایي نه لري نو عربي او انګلیسي دا دوه ژبې پکې داخل کړي سکه عالم الحمدلله دوه اتیا کتابچې موږ په انګلیسي ژبه باندې جوړې کړي ځوانان راغلي چې موږ غواړو چې موږ ته د پښتون کتابچه په انګلیسي ژبه راکړي شي موږ د انګلیسي سره آشنایي ډېره لرو دوه اتیا کتابچې په انګلیسي ژبه تیار شي دا اسانتیا ده همدارنګه مخکې به چې کله پنځه انتخاب یو محصل کړي یو شاګرد کړي هغه کې بلیا کامیاب شوی نه ونه دا به واجد او شرایط به نتیجې بو دا یو کال به اساس آیو دا غیر پر حل لار نه راوته موږ ورته دا فرصت برابر کړ چې په ظرفیت کې بیا کولی شي انتخاب تخفل نمبر مطابق په تیر کال کې موږ دا یو به نتیجې په هر نو پاتې ټول معرفي شي دا رنګ سکاله هم دا چې په مختلفو مجالاتو کې سہولتونه د ځوانانو ته هغه تیار شوي دي الحمدلله تیر کال زمونږ د اول کال په نسبت باندې 60,000 تعداد د محصلینو زیات په زونونو کې نمائندګان منظور شي هغه سره ډیره فایده وشو ځوانانو ته سہولت شو سکاله ول سره تعداد د تیر کال په نسبت باندې ډیر دی په کانکور امتحان کې دا هغه سہولتونه دي چې د ادارې له خوا نه دا ورته برابر شوي دي ما یو څو نمونې وړاندې کړي نو خو الحمدلله ډېر سہولتونه برابر کړي دا مولس سره په اوله ورځ باندې وعده کړې ده چې دلته به بې انصافي نه دلته به یوازې استعداد او د شاګرد خواري کارآمدي بس او یو بل شي موږ سره ډېر کومک کړی دی دغه سیستمونه چې تاسو ولیدل دا د تیر نظام په اواخرو کې دا سیستمونه دلته لګېدلي دي د دې په توسط باندې نتیجه مخې ته راځي د پښتون کتابچو لوستل کېږي دا ټول نظام د پریشانۍ نه خلاص کړي ټول نظام بس زما تاسو فرق نه لکه څنګه چې تاسو دا سیستمونه ول دغه ورته ګوري نه پکې د استاد دخل راتلی شي نه پکې د رئیس دخل راتلی شي نه د عمومي رئیس دخل راتلی شي نو بالکل پیغام کړیو د دې وجه نه تاسو ته موږ دا دغه خو د چې تاسو ته اطمینان مراشه ډیر کارته چې سړی خبر نه نو بار بار د سپارښت کوي چې راځي چل به ونشي نو دا خو چل کیږي نه دا چې کوم سیستمونه جوړ دي دا د چل سیستمونه نه دي الحمدلله دې موږ سره مرسته کړې نو موږ اول تاسو نه مننه کوو چې تاسو راغلي او د دې ولس بچو تم دا خو ده چې علم ډېر مهم دی نن نتیجه اعلانېږي لیکن د نظام مشران او استادان راغلي دي د خوشحالۍ په اساس راغلي دي خوشاله دي چې دا نتیجه اعلانېږي په مجلس کې ګډون کړي هغه ولایتي مسؤلین چې امتحان د اغشتو په دوران کې موږ سره تکلیفونه ګاللي دي والي صاحب کومندان صاحب د پونتون استادان او د مختلفو ریاستونو رئیسان سیاست عامه رئیس داسې د مختلفو شعبو رئیسان چې موږ سره په دې خدمت کې ګډون کړي موږ دا ټول مننه کوو همدارنګه د اسلامي امارت د چارواکو نه مننه کوم چې موږ ته دا فرصت راکړ الحمدلله اسلامي امارت چې څومره مشران دي تر اوسه پورې ما ته دا نه دی ویلي چې کو یو نمبر چاته سیوا شي څنګه دا ماغه شی چې موږ له حوصله راکړي نن ځوانانو ته دا ثابته ده چې دلته د خپل قابلیت نه سیوا بل هیڅ شی موثر نه ولستم دا خودلې ده چې هغه امانت چې ستا د بچو امانت ستا امانت او تا د خپل بچی سره خواري کړې ده نن به ته د خپل خوارۍ نتیجه اخلي ان شاء الله صبر سره یو لک کسانو ازموینه و لیکن په دې ټول افغانستان کې یو تشویش هم تاسو نه اورېدل یو تشویش
دا د دې معنا ده چې په مرکز کې او په ولایاتو کې د اسلامي امارت مشران د پروسې تکلک متعهد دي او د دې نه ډېر امیدونه دي. زمونږ راتلونکي دا چې زمونږ راتلونکي به د چا په لاس کې وي، څنګه به وي، هغه د معارف وزارت او د عالي تحصیلاتو د وزارت ته لارې معلومیږي. معارف په 12 کاله کې نظام ته څه ورکړه، ولس ته څه ورکړه، دا زموږ آینده ده. عالي تحصیلاتو وزارت 14 کاله وروسته چې د محصل 14 کاله پوره کیږي، 4 کاله د تحصیلي دوره 12 کاله ده، 14 کاله وروسته ولس ته څه ورکوي او نظام ته څه ورکوي، زموږ راتلونکي د دې نه معلومیږي. دا ډیره مهمه پروسه ده. د دې نه زموږ هغه امیدونه پوره کیږي او هغه توقعات چې وړاندې موږ د هغې نه تشویش لرو. که وړاندې زموږ عصري میدان مضبوط وی، بیا موږ د خپل ولس نه او د وطن نه او د دین نه دفاع کولی شو. 14 کاله روسانو سره په ستومانۍ کې نه پرېوتو. زموږ عصري میدان مضبوط وی او موږ عصري وسایل لرلې، زموږ مټې مضبوط وی، نو بیا امریکایانو 20 کاله دلته زما سره په ټکولو باندې وخت نشو تېرولی. موږ کولی شو چې په ډېر لږ وخت کې د دې نه ځان خلاص کړو. موږ د مظلومیت نه ځان ایستلی وي. په دې باندې د ولس بچي باید پوه شي چې تر ننه پورې افغانستان د مظلومیت او د محرومیت وخت تېر کړی. نن هغه وخت راغلی چې څنګه موږ د دې مظلومیت نه ځان وباسو، د دې محرومیت نه ځان وباسو. موږ د دنیا د نورو اقوامو نه هیڅ کم نه یو. په استعداد کې الحمدلله د نورو اقوامو نه مضبوط یو. همت هم د نورو اقوامو نه زیات دی. دې خبرې ته فکرمند شوي نه یو، ورته متعهد شوي نه یو چې موږ څنګه په عصري علومو په میدان کې یو ځای ته ځان ورسو چې د خلکو د احتیاج نه خلاص شو، د هیوادونو د احتیاج نه خلاص شو، د ظالم د ظلم نه خلاص شو، د اشغالګر د اشغال او د ظلم نه خلاص شو. دا ورځ ځوانانو ته د دې خبرې یاداشت کړي چې نن د دې وخت الحمدلله پریشانی نشته، نظام ستاسو ترڅنګ ولاړ دی. که زموږ ځوانان متعهد شي دې خبرې ته، په خپل ژوند کې انشاءالله موږ هغه ورځ هم لیدی شو چې موږ به په خپل کور کې خودکفا یو. د ظالم جواب به ویلی شو، د اشغالګر جواب به ویلی شو، بیا به د مظلومیت او د محرومیت شپې نه تېري. نو ډېر خوشحاله شو. دا په ژوند کې نهایي د خوشحالۍ ورځ وي چې زموږ تقریبا 1 لک ځوانان نن د علم یو پړاو ته کوي، یو بل پړاو ته متعهد دي. دا چې وخت مختصر دی نو زه به د دواړه قسمه تعلیمي ادارو چې هغه دیني ادارې دي او عصري ادارې، د دواړه قسمه شاګردانو 15 هغه مخکښ شاګردان چې ښې نمرې اخیستي د هغې وضاحت به تاسې ته وکړم. یو خو زموږ په عمومي کانکور کې چې څومره کسانو اشتراک و، 1,04,404 کسان. اختصاصي برخه کې 14 پاسان 5,103 کسان موږ لرو. دیني علومو مدارس په دې برخه کې موږ 3,062 کسان لرو. شبانه برخه کې موږ 1,302 کسان لرل. هغه مثلا بهر زده کړې کړي وي او کانکور کې بیا برخه غشتي دا اگر که سکالي د سرحداتو مشکل ډیر زیاتو او زمونږ ډیرو افغانانو رسیدګي نشو کولې د سرحداتو په وجه باندې، نو دا غوي تعداد 580. سرحدات او قبایل هغه ځوانان چې د سرحداتو د قبایل سره واسطه ساتي، راځي په افغانستان کې علوم حاصلې، دا هم د سرحداتو په وجه باندې ډېر لوی اثر غورځېدلی په دې پروسه باندې یوازې 2 کسانو ګډون کړی.
ټول په دې پروسه کې داخل کسان 1,1250 کسان جوړي 1,1250 کسان. بیا راځو هغه 15 مخکخ کسان چې هغوی ښې نمرې اخیستې وي د دیني مدارسو په برخه کې 15 نمره. نو ترقی د ادنا نه اعلی ته کو د 15 نه ورپسې 4 او بیا 3 او بیا 2 او بیا اول نمره. له هرات څخه حامد د محمد انور زوی د علاء الدین لمسی چې د فخر المدارس علي دارالعلوم څخه فارغ دی په 319 نمرو په اخیستلو سره د هرات پوهنتون د شرعیاتو پوهنځي د فقه او قانون څانګې ته بریالی شوی دی. مبارک دی وي. 4 نمره له غور ولایت څخه امان الله د شیراقا زوی د عبدالعزیز لمسی چې د احیاء العلوم مدرسې څخه فارغ دی په 318 نمرو په اخیستلو سره د هرات پوهنتون د شرعیاتو پوهنځي د فقه او قانون څانګې ته بریالی شوی دی. مبارک دی وي. 3 نمره د لغمان ولایت څخه حامد د عبدالصمد زوی د محراب الدین لمسی چې د امام ابو حنیفه رحمه الله علی دارالعلوم څخه فارغ دی په 319 نمرو په اخیستلو سره د کابل پوهنتون د بهرنیو ژبو او ادبیاتو پوهنځي د عربي ژبې او ادبیاتو څانګې ته بریالی شوی دی. مبارک دی وي. 2 نمره د بدخشان ولایت څخه خالد قیمت الله زوی د توره لمسی چې د امام شافعي رحمه الله خصوصي مدرسې څخه د امام شافعي رحمه الله خصوصي مدرسې څخه فارغ دی په 320 نمرو په اخیستلو سره د کابل پوهنتون د شرعیاتو پوهنځي د فقه او قانون څانګې ته بریالی شوی دی. مبارک دی وي. اول نمره له غور ولایت څخه عبدالمجید د عبدالعزیز زوی د محمد لمسی چې د احیاء العلوم د مدرسې څخه فارغ دی په د 320 نمرو په اخیستلو سره د پکتیکا ولایت مرکزی دارالعلوم ته بریالی شوی دی. مبارک دی وي. دا هغه د دیني مدارسو د عمومي کانکور هغه 15 ځوانان دي چې د نورو په نسبت زیات نمرې اخیستې دي. اوس راځو د تاثري علومو د لیسو د هغه ځوانانو د ډلې نه چې هغوی عمومي کانکور ورکړی او د نورو په نسبت باندې زیات نمرې اخیستې دي. 5 نمره له میدان وردګ څخه بسم الله جان د محمد عمر زوی دا قاجان لمسی چې د حبیبي علي لیسې څخه فارغ دی 355 نمرو په اخیستلو سره د کابل طبي علومو ابو علي ابن سینا پوهنتون طب پوهنځي عمومي څانګې ته بریالی شوی دی. مبارک دی وي. 4 نمره له میدان وردګ ولایت څخه محمد ایمن د محمد بشیر زوی د محمد اکبر لمسی چې د امر بابا خصوصي عالی لیسې څخه فارغ دی 355 نمرو په اخیستلو سره د کابل طبي علومو پوهنتون طب پوهنځي عمومي څانګې ته بریالی شوی دی. مبارک دی وي. 3 نمره له پکتیا ولایت څخه عبدالهادي د عبدالرحمن زوی د صاحب شاه لمسی چې د خواجه علي لیسې څخه فارغ دی 355 نمرو په اخیستلو سره د کابل طبي علومو پوهنتون طب پوهنځي عمومي څانګې ته بریالی شوی دی. مبارک دی وي. 2 نمره له کونړ ولایت څخه انعام الله د شیرزمان زوی د شیراوزل لمسی چې د نارنګ هلکانو علي لیسې څخه فارغ دی 358 نمرو په اخیستلو سره د کابل طبي علومو پوهنتون طب پوهنځي عمومي څانګې ته بریالی شوی دی. مبارک دی وي. او په اخر کې اول نمره له پروان ولایت څخه راشد د پهلوان زوی د نعیم الله لمسی چې د محمد مولا شهید علي لیسې څخه فارغ دی
380 نمرو په اخیستلو سره د کابل طبي علومو پونتون طب پونځي عمومي څانګې ته بریالي شوی دی. دا یو کمال دام دی چې تقریبا موږ د کانکور څو کلونه ولیده 380 نمرې تر اوسه پورې چا نه دي پوره کړي. 380 نمرې چا نه دي پوره کړي. 359 ته یو محصل را رسیدلې دی، یو د طلب را رسیدلې، خو شپېته چا نه دي پوره کړي. او الحمدلله سکه دې ځوان دا همت کړی دی چې په 380 کې 380 غشت. نو موږ د معارف وزارت اړوند ټولو مسؤلین او استادانو ته مبارکي وایو چې دا د دوی د جهود او د کوششونو نتیجه ده. د دې ځوانانو والدینو، خپلوانو، دوستانو ته مبارکي وایو، مجموع کې ټول ولس ته مبارکي وایو، اسلامي امارت ټولو مسؤلینو ته مبارکي وایو. دا د یو مشترک جدوجهد هغه نتیجه وه. او هغه ځوانان چې بریالي شوي نه دي هغوی د مایوسه کېږي نه، لکه وړاندې چې مشرانو بار بار دا خبره وکړه، دا امتحان د برابرۍ شی دی. کله یو چا ډېره خواري کړي خو هغه ځای ته متوجه نه چې په کوم ځای کې دغه راشي، سوال راشي، پوښتنه راشي. او کله یو طلب ډېره کمه خواري کړي خو په دې شپه کې قسمت ور برابر شي، هغه ځایونو ته د ده فکر واوړي د کومو ځایونو نه چې پوښتنې راغلي وي. نو دا مطلب نه چې یو انسان ناکام شو نو بس دا کمزوري ده، نه دی کې تکړه خلک وي. نو د دنیا معمول هم دا وي چې سل په سلو کې کامیابي مخې ته نه راځي. چا کم کسان مثلا هغه ناکام دي، هغه همت وکړي آینده کال لپاره همت وباسي او بیا دغه ښې نمرې واخلي. نو الله تعالی د دوی هغه جهد په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. او الله تعالی د دې ځوانانو ته دا توفیق ورکړي چې افغانستان د موجوده حالت نه وباسي او د افغانستان په آبادۍ کې مؤثر کردار ادا کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.